أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد او خامخا په تحقیق سره صرفنا فی القرآن مونږه رنگ بیان کړی دی په دې قرآن کې لیذکروا د پاره د دې چې دوی نصیحت حاصل کړي وما یزيدهم او نزیاتوي دوی دا قرآن الا نفورا مگر په نفرت کې قل او فرمائے اے محبوب صلی الله علیه وسلم لو کان معه الہۃ کچروید د سرا نور معبودان کما یقولون لک څنګه چې دوی وای اذا لبتغوا نو دغه وخت کې بعد دوی به ضرور لټولی وا الى ذل عرش د عرش د مالک طرف ته سبیلا سلار سبحانه پاکی د دلرا وتعالى او اوچت عما یقولون د هغه سنا چې دوی وای علوا کبیرا په اوچتوالی لوی سرا تسبح له السماوات پاکی بیانوي د هغه اسمانونه السبع والارض او زمکا ومن فيهن او هغه سوچ په دې زمکه کې دي وان من شيء او نشته د یوسیز الا يسبح بحمده مگر تسبیح بیانوي په حمد د سرا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن نه پوهیږئ تاسو په تسبیح د دوی انه کان حلیما غفورا بشک هغه دې صبر والا او بخون کې واذا قرأت القرآن او هر کلا چې تللی قرآن جعلنا بینک نو مونږه کو پمینز دستا کې وبین الذین او پمینز د هغه چا کې لا یؤمنون بالآخرته چې دوی ایمان نه لري په آخرت باندې حجابا مستورا یو پردا پټه وجعلنا او مونږه غرزولی دي علی قلوبهم د دوی پزړونو کې اکنتن پردې ان يفقهوه دا چې دوی په نشي په دی باندې وفي اذانهم او د دوی په غوګونو کې وقرن دروندواله دي واذا ذكرت ربك او هر کلا چې ته یادوي خپل رب فی القرآن په قرآن کې وحده یوازه ولو على ادبارهم نو وګرځي دوی په شاګانو خپلو نفورن په نفرت کې نحنو اعلم مونږ خپو هيو بما په هغه سباندې یستمعون به چې دوی اوریدا اذ یستمعون الیک هر کله چې دوی غوږ دی تا تا واذ هم او هر کله چې دوی نجوا پټي مشورې کوي اذ یقول الظالمون هر کله چې وای ظالمان ان تتبعون چې تاسو پیروي نه کوي الا رجلا مسحورا مگر د داسې سړي چې په هغه جادو کړی شوی دی انظر وګورا کیف ضربوا لك الامثال دوی سرنګ بیانوي تاسو ته مثالونه انظر وګورا کیف ضربوا څنګه بیانوي دوی لکه استاد پارا الامثال مثالونه فضلوا پس دوی بیلاری شو فلا يستطيعون سبيلا پس دوی نشي مونږ لارا وقالوا او دوی وای اذا كنا عظاما ایا هر کله چې شومونګ اډو کی ورفاقا او ذره ذره انا لمبعوثون آیا مونږ به بیا را پاسولی شو خلقا جديدا په نوې پیدایش سره په نوې تخلیق سره کل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم کونوا حجارتا شیتا سوکانی او حدیدا یا اسپنا او خلقا مما یا بل سسیز د هغه سنا یکبرو چلویوی فی صدورکم ستاسو پزلونو کې فسیقولون پس زرد چې وبوای دوی من یعیدنا سوک به مونږه دوباره پیدا کړي سوک به مونږه بیا پیدا کړي قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الذی هغه ذات فطرکم اول مره چې پیدا کړی تاسو په اول ځل فسینغدون الیک پس دی به اخذوی استاتا رؤوسهم سرون خپل ويقولون او ابوای دوی متاهو کلب ویدا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم عسى خایگی ان یکون قریبا چې وی بدا نږدې یوم یدعوکم په هغه ورځ باندې چې دوی را وبلی تاسو
یوم یدعوکم په هغه ورځ باندې چې الله را وبلی تاسو فتستجیبون نو تاسو به جواب ورکوي بحمده د هغه پسنا سره وتظنون او تاسو به خیال کوي الا بثم چې نه پاتې شوي تاسو په دنیا کې الا قلیلا مگر لږ ساعت